له ځان بسیاینې وروسته دا لومړی ځل ده چې له افغانستان څخه بهر هیوادونو ته د حیواناتو خوراکي توکي صادریږي. د چرګانو دغه دانه چې د مزار شریف ښار په یوه خصوصي فابریکه کې تولید شوي تېره ورځ سبا 20 ټنه تاجکستان ته صادره شوه. د کارخونې مسؤلین وایي د روان کال تر پایه به 1000 ټنه نوره دانه هم بهرنیو هیوادونو ته صادره کړي. لله الحمد افغانستان در این عرصه در خوراکی تولید دانه مرغ و تولید خوراکی حیوانی و خوراکی ماهی به خودکفایی نائل شده. تولیدات داخلی کشور پوره گردیده است و حال اکنون نظر به اجازه وزارت تجارت میدانه که صادرات هم داشته باشه که ما در این نقطه به خودکفایی نائل شدیم و محموله که فعلا روان است مطابق نورما و استانداردهای بین المللی فی موتر در حدود 24 الی 25 تن در مسیر حرکت می باشه و ما مقدار اجازه نامه را که گرفتیم بالاتر از 1000 تن است که امسالی را داریم و سالهای بعدی انشالله که گام ما بیشتر خواهند بود. په همدې حال کې د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین بهر هیوادونو ته د افغاني توکو صادرول د اقتصادي ودې لپاره ګټور بولي او سوداګرو ته په دغه برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي. د دغه ریاست رئیس قاری امیر محمد متقي وایي اسلامي امارت هڅه کوي چې بهر هیوادونو کې د کورنیو تولیداتو لپاره بازارموندنه وکړي او هغه توکي چې له داخلي مصرف زیات نورو هیوادونو ته صادر کړي. الحمدلله داخلي تولیدات یا صادرات دا هغه څه دي چې د افغانستان هویت و بیرون ته ښکاره کوي. اسلامي امارت مسؤلین د مشرتابه څخه نیولې تر کښته تر ادنا پورې ټول د دې حمایت کوي او کوشش کوي چې په بیرون کې د دې لپاره بازارموندنه وکړي تر څو داخلي تولیدات په افغانستان کې نه بیرون تم صادر سي او د دې پوره حمایت کوي او پوره حمایت کوي انشاءالله. دا لومړی ځل نه ده چې افغانستان نور هیوادونو ته صادرات کوي بلکې له دې وړاندې هم زرګونه ټنه بېلابېل توکي پر اسیایي هیوادونو سربیره اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. امان الله عادل، حریت رادیو، مزار شریف.